دا یو نسخه استعمال کړئ، بیا به په سکس باندې مړېږئ نه او ټوله شپه به په ښځه باندې به مو خپې اوچتې کړي وي. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو نسخه ښایم، که چېرې تاسې دا نسخه استعمال کړئ نو تاسې به په سکس باندې هیڅ ماړه نه شئ، یعنې تاسې به ټوله شپه په ښځې باندې لګیا یاست او هغې سره به سکس کوئ، خو تاسو ته به خوند حاصلېږي او خلاصېږئ به نه. ورسره به مو جنسي قوت دونه ډېر وي چې تر سهاره هم به سکس کولی شئ، ځکه دا نسخه دونه طاقتوره ده. که چېرې تاسې دا استعمال کړئ نو د دې سره سره چې ستاسې جنسي قوت به ډېر کړي، تاسې به په فزیکي ډول باندې هم ډېر زیات طاقتور کړي. هغه داسې چې ستاسې د ملا دردونه او د خپو دردونه خو به بیخي درڅخه ورک کړي. که چېرې مو نظر کې کمزوري وي نو نظرونه مو هم ورسره تېز شي، ورسره به مو دماغ هم تېز شي. ورسره که تاسې هر څونه تمرین کوئ یا هم فزیکي ډول باندې کار کوئ نو تاسې به په هغې کې هیڅ ستړي کېږئ نه، او هم به د یو اس په شان ته لګیا یاست او کار به کوئ او ستړي کېدل به پکې هیڅ وي نه. نو دوستانو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا نسخه وښیم، چېرې تاسې زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نشان هم ووهئ، تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه اول تاسو ته ورسیږي. دوستانو نن سبا زیاتره کسان داسې دي چې هغوی په جنسي اړیکو کې ډېر زیات مشکل لري، یعنې هغوی د جنسي اړخه کمزوري وي او جنسي اړیکه صحیح ډول باندې نشي نیولی د ښځې سره. هغه ځکه چې دوی په ځوانۍ کې یا موټکې وهلي وي یا هم په قدرتي ډول باندې دوی کمزوري شوي وي او دوی نشي کولی چې مېرمن سره په صحیح ډول باندې سکس وکړي، چې یو شپه سکس وکړي نو بیا یو جمعه شوق نه راځي، ورسره هغه یو شپه سکس کولو کې هم دی ژر انزالېږي، یعنې د سکس کولو نه خوند نشي حاصلولی. نو دوستانو دغه نسخه داسې تیارېږي که چېرې تاسې دا نسخه استعمال کړئ نو تاسې د زړه ارمانونه به ورسره پوره شي. دې نسخې کې پکارېږي یو څو شیان چې زه به یې تاسو ته اوس نومونه واخلم. په اول نمبر کې توره چڼه. نو دوستانو تاسې به 3 یا 4 چمچې یا هم 6 چمچې توره چڼه راواخلئ او هغه به تاسې غوټه کوئ او د هغې نه به پاوډر وباسئ. بعد له هغې نه به تاسې 3 یا 4 چمچې دغه پاوډر راواخلئ او 2 چمچې به ورسره اصلي شات راواخلئ، ورسره به 1 ګیلاس شیدې راواخلئ. 1 ګیلاس شیدې به په اور باندې جوش کړئ، چې څه ټایم په جوش باندې راغلی نو هغې نه بعد به تاسې ورته 2 چمچې شات مکس کړئ، هغې نه بعد به ورته 3 یا 4 چمچې دغه پاوډر ور واچوئ او دې نه به تاسې یو شربت جوړ کړئ. بعد له هغې نه به تاسې دا 1 ګیلاس د شپې وڅښئ او 1 ګیلاس به د سحر لخوا په نهاره باندې څښئ. نو دوستانو دا نسخه تاسې یو جمعه استعمال کړئ نو تاسې ته به یې نتیجه او رزلټ پته ولګي. نو دوستانو دا نسخه ډېره زیاته قوي ده، دې سره به ستاسې هر ډول جنسي ستونزې ختمې شي. نو دوستانو نننۍ ویډیو زموږ همدې باره کې وه. که ویډیو مو خوښ شوې وي درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.